که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځم په پراپرتی کې ډیفالت ویلو باندې درته کار کوم چې مثال ډیفالت ویلو څه کوي. مثال که زه راشم دلته سټیټ ته مثال ډیفالت ویلو مثال ورته لیکم چې کالیفورنیا چې ډیفالت ویلو مثال دا مې ورته ورکړه. که زه اوس مثال ویو ته راشم دا ټیبل به څه کوم سیو به کوم بیا مثال که دلته تاسو ګورئ ډیفالت ویلو د دې څه شو کالیفورنیا ده. د دې ډیفالت ګوره اکټیو مثال د اکټیو ډیفالت چې ده نو ده. مثال تاسو کولی شئ چې دا د اکټیو ډیفالت څه ته واړوئ یس ته واړوئ. ګوره دلته ډیفالت ویلو څه دی نو ده. زه ورته وایم چې څه یس مثال دا څه یس ته اړوم. مثال کله چې زه ویو کلیک کوم دلته راشم مثال وګورئ اوس به یاسي بای ډیفالت به یاسي مثال چې مثال دا اکټیو سټوډنټ دی. دلته زه لیکم چې ډیټ انرول دا مثال ډیټا ټایم لیسم په ډیټا ټایم کې مثال دا فیلډ ما اضافه کو دلته راځم مثال ډیفالت ویلو کې دلته وګوره دا درې ډاټ چې دی مثال دا درې خوا په خوا تاسو کولی شئ که فورمولا په یاد وي دلته ورته راسم ورکړئ ورته چې ډیټ راوله بای ډیفالت مثال دا ډیټ بای ډیفالت راوستو. مثال که زه اوس ویو کوم ورته چې سیو که دلته موږ راشو ګوره دا ډیټ بای ډیفالت دلته د انرولمنټ ډیټ څه شو راغی. بیرته وایم ډیزاین ویو که مثال کله چې تاسو دا مساوي ټایپ کوئ ورته چې ډیټ مثال دلته تاسو ته لیست راځي. مثال د دې لیست نه تاسو کولی شئ چې مثال دا ډیټ فنکشن دی خو زموږ دا نور په کار نه دی موږ دا ډیټ دا هم په کار دی. که چېرته نه پوهېږئ او تاسو غواړئ چې مثال د دې لیست تاسو سره ایکسپریشن بلډر وینډو راشي مثال ته درې ډاټا چې دی په دې باندې کلیک کوئ راځو مثال ته فنکشن دی په دې بلټ ان فنکشن دی بلټ ان فنکشن ډیټ ټایم فنکشن باندې مثال دا سی مثال کرنٹ ډیټ دا ډیټ مثال 4 ونیسئ د دې د چې دی فنکشن دی کوم فنکشن چې تاسو په کار وي هغه فنکشن تاسو د دې نه کارولای شئ چې مثال تاسو واخلئ. دلته زه راځم مثال دا نیسم چې سی ډیټ به ونیسم مخکې مو ډیټ ورکړو اوس ورته سی ډیټ مثال ته ایکسپریشن ده مثال چې ایکسپریشن څه دی او که زه مثال دا لرې کم ډیلیټ کړم او ورته راشم ورته وایم چې د دې نه ورته وایم چې ډیټ مثال دا ګوره ډیټ هغه څه ده ایکسپریشن غواړي مثال کنورټ کوي مثال دلته دا څه شو موږ ډیټ ورته ورکړو. اوس ورته وایم چې اوکې مثال چې اوکې ورکړم مثال دلته به دا راشي. تاسو کولی شئ چې مثال ته راشئ او دلته بیا په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړئ او نورې فنکشن هم وکاروئ یا په خپل دلته یو فنکشن ورته جوړ کړئ یا ورته ووایئ چې مثال دلته لیکم ورته چې +1 اوکې مثال دا +1 ورسره راغی. اوس نننی تاریخ به دا یو به ورسره جمع کوي مثال نن 14 د مارچ اوس 14 شو. په دې شکل سره هم تاسو کولی شئ چې یو ورځ وروسته ورته تاریخ غوره کړئ. نو دا چې مثال څنګه تاسو ډیفالت ویلو یو فیلډ په پراپرتی کې ورته سیټ کوئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. خپل وړاندیزونه د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. پښتو په خپله ژبه خپل مهارتونه پورته کړئ.